وی نه لمونځ تکلیف دی، نه روژه او نه زکات زور غواړي، نه دغه حج و دا جهاد او دا خیرات زور غواړي. زور دغه غواړي چې په ځان کې موږ بدلون ووینو، ښایسته اخلاق په ځان کې راولو، سکون ووینو. زور دغه غواړي چې په ځان کې موږ بدلون ووینو، ښایسته اخلاق په ځان کې راولو، سکون ووینو. دا ولې موږ پر دا خپل ځان باندې قدرت نه لرو چې خشم راسي ځان تکیه کړو؟ دا طاقت نه لرو. دا ولې موږ پر دا خپل ځان باندې قدرت نه لرو او چې خشم راسي ځان تکیه کړو؟ دا طاقت نه لرو. څه ده راپېښه چې دا خپل خشم زغملی نه سو، زړه مو د درده یوه ډبره نرمېدلی نه سو. شیطان هغه سړي مات کړی چې اخلاق لري، د خپل غصې په وخت کې دی په خپل ځان واک لري. شیطان هغه سړي مات کړی چې اخلاق لري، د خپل غصې په وخت کې دی پر خپل ځان واک لري. او زموږ پیغمبر علیه السلام وایي چې ډېر قدرمن هغه سړی دی چې د یوې د ښو اخلاقو خاوند، او په قیامت به هم هغه کس پې ماته ډېر رانږدې چې په اخلاقو کې یې وړي د هر چا سره دی. او په قیامت به هم هغه کس پې ماته ډېر رانږدې چې په اخلاقو کې یې وړي د هر چا سره مري. او اول اخلاق دي د الله او د رسول سره، دوهم اخلاق د قریبانو او فامیلو سره، دریم اخلاق بیا د نور مؤمنانو سره، ښه ګزاره د مشرانو کشرانو سره. په اخلاق هر څه پیدا کېږي، په بل شي نه کېږي. خوشحالي ټوله په نرمي ده، په سختي نه کېږي. اخلاق بیخي لویه سرمایه ده، که موږ سر خلاص کړو راسئ په ژوند کې به د دغه ګټې ورخلاص. اخلاق بیخي لویه سرمایه ده، که موږ سر خلاص کړو راسئ په ژوند کې به د دغه ګټې ورخلاص کړو. او موږ کې هغه سړی غوښتلی چې لاسونه مات کړي، چې د زنانو سره جنګ کوي، ټیپونه مات کړي. وایي دا عجیبه ښه غښتلی یار سار یې وایي چې د خپل ښځې سره جنګ کړي په خنجر یې وایي. وایي هغه بله ورځ خپل د ښځې لاس مات کړي چې چا یې خپل پر ځان توی کړي، دکې لاس مات کړي. دا نه مېړه دی نه غوښتلی چې زنانې وایي چې انګریزان په ملک کې ګرځي دی خوارانې وایي. دا نه پیشرفت نه تمدن نه غښتلتوب دی، دغه دا زور و ظلم دی، ښکاره او لیونتوب دی. دغه داسې عمل نه انبیاو نه شیخانو کړي، نه غوث و قطب و آغا سید پیرانو کړي. او د ملایانو په حق کې خو لا راغلي دي دا چې یا مې غوا کې د ملا یا مې مورا کې د ملا. او د ملایانو په حق کې خو لا راغلي دي دا چې یا مې غوا کې د ملا یا مې مورا کې د ملا. دا ولې ښځې پر ملایانو باندې ګرانې دي؟ دوی ته معلومه چې د قدر وړ بیبیانې دي. نیمه دنیا په دغه ښځه اوس ودانه ده. که ښځه نه وي ګزاره مو بیخي ګرانه ده. بېچاره وګوره د کور ټوله کارونه کوي، کالي در مینځي، لوښي مینځي، خدمتونه کوي. ته چې ماښام یا غرمه راسې نو ښکنځل کوې، په چمپلانو یا بوټو باندې ویشتل کوې. ته وا چې پلار یا دې نیکه چا در وژلی دي؟ دا ستا مرکب یې د خپل لارې اړولی دي. پر سارا دې وګوره کور خبرې نه کولې، او د کور خوابه دې پر سارا ټاټوکې نه خوړلې. پر سارا دې وګوره کور خبرې نه کولې، او د کور خوابه دې پر سارا ټاټوکې نه خوړلې. مه کوئ داسې د یوه په ګناه بل منیسئ. تاوان چې هغه رسولی دی دا خپل منیسئ. که موږ د ننه څخه داسې اراده وکړو چې څوک به نه ازاروو، دا فیصله وکړو. که موږ د ننه څخه داسې اراده وکړو چې څوک به نه ازاروو، دا فیصله وکړو. شاید چې نه به په دنیا د آخرت څو ازار پیدا کوي. په دې پوهېږي هوښیار ته چې بل څوک ازاروې نو پای به ته زیرېږې، چې کنده بل ته پرې کوې اخر به ته ورلوېږې. ته چې بل څوک ازاروې نو پای به ته زیرېږې، چې کنده بل ته پرې کوې اخر به ته ورلوېږې. صابر شاعر به د هر چا سره احسان کوي، که پر الله او پر رسول باندې ځان ګران کړي.